د هیله میډیا درنو لیدونکو سلام په مکړی د نن خبري ټولګي ته د ترکیه او ایران پر پوله پر واورو کې بند پاتې 14 هیوادوال د درملنې لپاره روغتونونو ته ولېږدول شول. د وضعیت له مخې 15 تنه په وزیر محمد اکبر خان، 15 تنه د ځانګړو ځواکونو او پاتې 4 تنه د افغاني سرې میاشتې مرکزي روغتون کې د ښې درملنې په پار بستر شول. د افغاني سرې میاشتې له لوري له هر ناروغ سره 10,000 افغاني نغدي مرسته هم وشوه. اڅکزی وايي پاکستان غیر پښتانه کډوال نشړي. د پاکستان پوځ تبلیغاتي فعال جان اڅکزی وايي پاکستان په فعاله توګه پر داسې بې پریکړې کار کوي چې له مخې هغه افغان کډوال بیرته نه لیږدول کیږي چې په افغانستان کې ورته د طالبانو له لوري خطر متوجه وي. جان اڅکزی په خپل ایکس پاڼه لیکلي پاکستان په جدي توګه پر دې غور کوي چې تاجک، هزاره او نور هغه زیانمنونکې ډلې بیرته ونه باسي چې ممکن په افغانستان کې د طالبانو له غبرګون سره مخ شي. نوموړي په ډاګه کړه چې که څه هم تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو اړوند چارواکي د پالیسۍ پر بیلابیلو انتخابونو کار کوي. د اڅکزي په وینا داسې رښتینې اندېښنې شته چې د پخواني رژیم غړي او د ښځو د ځانګړو ډلو غړي چې ډیری غیر پښتانه دي ممکن په اوسني افغانستان کې خوندي نه وي. مولوي کبیر وايي نړیوال باید بشري مرستې سیاسي نه کړي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر دغه څرګندونې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د اهلي کمیشنرۍ له استازي عرفات جمال سره کتنه کې کړي. د یاد وزارت د خبر له مخې ناسته کې راستنو شوو افغانانو ته د اړینو مرستو رسولو او په کاري ساحه کې د خنډونو لرې کولو په اړه خبرې شوې دي. عرفات جمال د کډوالو چارو وزارت له همکاریو په مننې ویلي چې کونړ ته د ورستانو شو د اړتیا وړ سلګونه خیمې چمتو شوي دي او ژر به سیمې ته ولېږدل شي. ورته مهال د کډوالو چارو وزیر ویلي چې حکومت د ژمي په راتګ سره راستنو شوو ته د خوراکي توکو سربیره د نقدي مرستې لړۍ پیل کړې. مولوي عبدالکبیر دغه راز د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارو ته د هر ډول همکاریو د دوام ډاډ ورکړی. اسد قیصر پاکستاني حکومت ته ویلي چې له هند او امریکا سره خبرې کیږي، افغانانو سره ولې نه کیږي. د پاکستان ملي اسمبلی پخوانی سپیکر او د تحریک انصاف یو تن مشر اسد قیصر په مرکزی حکومت غږ کړی چې د افغانستان سره د شته ستونزو او تحفظاتو د حل لپاره د فشار پر ځای د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ لاره غوره کړي. اسد قیصر وايي که ایران او امریکا په استانبول کې سره کېناستلی شي یا پاکستان او هند په خپلو کې خبرې کولای شي، نو له افغانستان سره ولې خبرې نشي کېدای. نوموړي ټینګار وکړ چې د افغانستان په اړه د پاکستان هر ډول تحفظات باید د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې حل شي، نه د ترینګلتیا له لارې. د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې هغه په دوامداره توګه د انصاف په تامین او د پارلمان په پیاوړتیا ټینګار کوي ترڅو پاکستان له شته بحرانونو وژغورل شي. د بلوچستان په جګړه کې تر 250 ډیر کسان وژل شوي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي ویل له شنبې راهیسې په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو له همغږ عملیاتو را په دې خوا تر 250 ډیر کسان وژل شوي او لا هم جګړې روانې دي. د لوړپوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پریس اژانس ته څرګنده کړه چې د ترهګرو پر ضد د دې عملیاتو پر مهال 109 تروریستان وژل شوي دي. د ملکي تلفاتو شمیر 40 ته رسیږي او 22 امنیتي سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. بلوچ بیلتون غوښتونکو د اونۍ په پیل کې د بلوچستان په نږدې ټول مهمو ښارونو هممهاله بریدونه وکړل. بانکونه، زندانونه، د پولیسو مرکزونه او پوځي تاسیسات یې په نښه کړل. ملګرو ملتونو د حملې وحشیانه بللې دي. په کابل کې د نشي توکو د قاچاق او پلور په تړاو 16 کسان نیول شوي. د کورنۍ چارو وزارت خبر ورکړی چې په کابل کې د تیرو ورځو عملیاتو پر مهال 16 کسان د نشي توکو د قاچاق او پلور په تړاو نیولي دي. دغه وزارت زیاته کړې چې نیول شوي کسان به تر لومړنیو پلټنو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته ور وپېژندل شي. یاد وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د نیول شوو کسانو سره 2004 نشي ټابلیټونه، 13 لیټره الکولي مشروبات، کریسټال او چرس نیولي دي.
د سویلي وزیرستان د اعظم مرسک سیمې اوسیدونکو ته د اتحاد المجاهدین وسلوالې ډلې لخوا د شپې پاڼو له لارې خبرداری ورکړل شوی چې له امنیتي ځواکونو د ځانونه لرې وساتي او خپل ماشومان د امنیتي پوستو او د هغوی فعالیتونو ته نږدې نه پرېږدي. د راپورونو له مخې پاڼې د یادې ډلې جیش خراسان څانګې خپرې کړي دي. په یادو پاڼو کې خلکو ته سپارښتنه شوې چې د امنیتي ځواکونو روغبړ ونه کړي او د ممکنه خطرونو مخنیوي ته پام وکړي. په سیمه کې د پاکستاني ادارو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. ازبکستان او پاکستان د ترانس افغان ریل پټلۍ د سترې اقتصادي پروژې د میداني سروې او عملي کار د پیل رسمي هوکړه وکړه. دا پروژه چې شاوخوا 640 کیلومتره اوږدوالی لري د افغانستان له خاورې تیریږي او مرکزي اسیا د پاکستان له بندرونو سره نښلوي. یاده پریکړه د پاکستان او ازبکستان د بین الحکومتي کمیسیون په 10مه غونډه کې شوې چې مشري د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي سلاکار هارون اختر خان او د ازبکستان وزیر لذیذ قدردوف کوله. دواړو هیوادونو همدارنګه هوکړه کړې چې د ګډو اقتصادي پروژو لپاره نوی عملیاتي چوکاټ جوړ کړي څو همغږي زیات او د تطبیق بهیر ګړندی شي. ترانس افغان ریل پټلۍ به د ترمز څخه پیل د میدان ښار او لوګر له لارې تر خرلاچي پورې وغځېږي او بیا به د پاکستان د ریل شبکې سره ونښلول شي. د امریکا د ملي ګارد پر سرتیرو په ډزو تورن افغان ځان بې ګناه بللی. فاکس نیوز خبر ورکړی 29 کلن افغان رحمان الله راکنوال چې د واشنگټن ډي سي د ملي ګارد پر 2 سرتیرو د ډزو په پیښه کې تورن دی په محکمه کې ځان بې ګناه بللی دی. په دغه برید کې 20 کلنه سارا بیکستروم ووژل شوه او بل سرتیری اندریو وولف سخت ټپي شو او لا هم تر درملنې لاندې دی. لکنوال خپله هم د پیښې پر مهال ټپي شوی و او محکمې ته په ویلچر کې حاضر شوی و. نوموړی د لومړي درجې قتل د وژنې په نیت برید د تاوتریخوالي پر مهال د وسلې کارولو او د ایالتونو ترمنځ د وسلو د لیږد په ګډون له څو جدي تورونو سره مخ دی. د فاکس نیوز د راپورټ له مخې امریکایي څارنوال وایي که څه هم اوسني تورونه د مرګ سزا نه لري خو د اضافي تورونو ارزونه روانه ده چې کېدای شي د هغه د مرګ سزا ته زمینه برابره کړي. د امریکا لوی څارنوالې ویلي فدرالي محکمې ته د قضیې لیږد به دا امکان برابر کړي چې دا موضوع په جدي او هراړخیز ډول وڅېړل شي په داسې حال کې چې د قربانیانو کورنۍ د عدالت غوښتنه کوي. د افغانستان په 22 ولایتونو کې د باران واورې او سیلابونو اټکل شوی. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پوهنې ریاست او ځینو معتبرو نړیوالو بنسټونو د وړاندوینې له مخې په کابل او 26 نورو ولایتونو او همداراز سالنګونو کې د باران واورې تالندې او برېښنا د ورېدو او په ګرمو سیمو کې د سیلابونو راوتلو اټکل دی. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې دغه وضعیت په کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بامیان، دایکنډي، میدان وردګ، غزني، لوګر، پکتیا، پکتیکا، کندهار، هلمند، ارزګان، زابل، هرات، فراه، نیمروز، بادغیس، غور، بلخ، سمنګان، سرپل، جوزجان، فاریاب، بغلان، کندوز او ننګرهار ولایتونو کې اټکل شوی.